کرونا وایرس په افغانستان کې رو خپل منګولې شخوي. په وروستي کې کابل، هرات او د ډېرو نورو سیمو د مړینې راپورټونه ورکول سوي دي. د افغانستان روغتیايي سیستم په څه ډول دی؟ له ډاکټر صاحب باز محمد شیرزاد سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب دې حالات تاسې په کومه سترګه ګورئ؟ څرنګه چې د کورونا وایروس یو نړیوال آفت دی او تر اوسه پورې د نړۍ په 210 مملکتونو او بعضې مستعمرو کې تقریبا د ویروس خور شوی دی او دغه ویروس خورېدو نړیوالو ته دا په ثبوت ورسوله چې ټوله نړۍ یو مشترک کور دی او که په دې کور کې یو هم مصابېږي کولی شي چې نور مصاب کړي. نو په همدې خاطر باندې اوس فعلا دې کور ته یو ګواښ پېښ شوی دی او دا یو مشترکه مبارزه غواړي او یو د بل څخه موږ متاثره کیدی شو. ډاکټر صاحب افغان سیستم څومره د باور وړ دی؟ دا چې د افغانستان روغتیايي سیستم څومره د باور وړ دی په دې کې موږ ډېر زیات خوشبینه یو په دې خاطر چې افغانستان منابع بشري فریمانه لري، یعنې په دې معنی چې متخصصین ډاکټر صاحبان او روغتیايي کارکوونکي په کافي اندازه شته. بله نقطه دا ده چې په افغانستان کې اوس فعلا د نړۍ په مختلفو پوهنتونونو کې روزل شوي د ماسټرۍ او د دکتورا تر کچې په کسان موږ لرو چې هغه د عامې روغتیا په برخه کې روزل شوي دي او په هیواد کې فعلا په خدماتو باندې بوخت دي. بله خبر دا ده تر ټولو مهم چې هغه د دولت د رهبرۍ تعهد دی. د هیواد سیاسیون او رهبري ټول دې ته متحد دي چې د کورونا سره باید دا مبارزه په منظم شکل باندې ترسره شي. قوي نقطه دا ده چې په ټولنه کې موږ د 1,000 نه تر 15,000 کسانو پورې کوم چې د ټولنې په کچه روغتیايي کارکوونکي دي، د ټولنې په کچه روغتیايي رضاکاران دي، دوی لرو. د دغې منابع نه موږ کولی شو چې ډېره قوي استفاده وکړو تر څو موږ په کلو بانډو په ښارونو کې ناروغانو ته او کوم کسان چې مشکوک دي مشکوک کیسونو ته موږ لاسرسی پیدا کړو. بل دا چې په احیانا که چېرته ضرورت کیږي په هیواد کې موږ کافي تعمیرات لرو، که هغه خالي پوهنتونونه دي، د پوهنتونونو خالي ودانۍ دي، لیلیې دي، د دولتي خالي ادارې دي، کولی شو که چېرته واقعیت په ناورین کې زیاتیږي د هغو نه موږ استفاده وکړو. او تقریبا یو څه مشکلات موږ لرو چې هغه د طبي وسایلو او تجهیزاتو کموالی دی او د ټولنې د مختلف قشرونو ترمنځ یو عدم هماهنګي او توافق نظر دی د کورونا د مخنیوي په رابطه او د دې ناروغ په رابطه باندې غلطي عقیدې موجودې دي. بل دا چې غربت او ځینې نورو مشکلاتو خلک قرنطین اصول په منظم شکل سره نه مراعتوي، چې خو په هر صورت په مجموع کې موږ خوشبین یو چون د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي د دولت رهبري ټول دې ته متحد دي، خپل ته په تلاش کوي. امیدواره یو چې دغه ناروغۍ به مهار کړي. ډېره مننه شیرزاد صاحب. نړیوال څه کولی سي؟ نړیوال او هغه هیوادونه چې هغه امکانات لري د نړۍ بډایه هیوادونه دي، د افغانستان دولت د سره فعلا یا د دولت د لارې نه یا د ملي او یا د بین المللي ادارو د لارې نه د کورونا په مبارزه کې باید د افغانستان د خلکو دوی لاسنیوی وکړي. دوی کولی شي په 3 مشخصو ساحو کې د افغانستان د خلکو لاسنیوی وکړي. اول د طبابت یا روغتیايي خدماتو په چارو کې دوی کولی شي د روغتیايي او طبي وسایلو او تجهیزاتو په مرسته، د دوا د مرسته، د ټیسټ د کیټونو د مرستې د لارې نه او د میخانیکي تنفس دستګاهو په ورکړې سره دوی کولی شي د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي او همدارنګه کولی شي دوی د خپل متخصصینو په ذریعه باندې کوم تجارب چې دوی د کورونا د مخنیوي په رابطه باندې په خپلو ممالکو کې استفاده کړي د افغانستان دولت سره شریک کړي. دویمه برخه هغه اجتماعي مرستې دي یا بشري مرستې دي، خصوصا د غریبو او ضرورتمندو خلکو سره، که هغه په ښارونو او که په کلو کې دي، باید د ژوند د اولیه ضرورتونو د رفع کولو په خاطر باندې دوی باید مرستې ورسره وشي تر څو دوی د قرنطین اصولو ته پابند پاتې شي. او دریمه مهمه نقطه هغه ممالک چې د افغانستان د مخالفینو باندې صاحب د رسوخ دي، هغو باندې اثر لري، باید دوی
مخالفین په دې شرایطو کې دوی ته قانع کړي چې اوربند لړۍ باید دوی مراعات کړي تر څو د افغانستان دولت او روغتیایي کارکوونکي او د بشري مرستو مسؤلین وکولی شي په اسانۍ سره د ښار او په کلو کې خلکو ته بشري مرستې ورسوي تر څو د دې کرونا د ناروغۍ د مخنیوي په مورد باندې لازم اقدامات ترسره شي. د حکومت لومړیتوب باید څه یې؟ د افغانستان حکومت ته لازمه ده چې په مشخصو ساحو کې باید دوی خپل اقدامات وکړي. لومړی دا چې د ملک په سطح باندې دوی باید د اپیدمیولوژي متخصصینو یا د پبلک هیلث د متخصصینو چې فضل د خدای خفریمانه دي په ملک کې د دوی یو عالی مشترکه کمیټه جوړ کړي تر څو د عامه روغتیا وزارت سره په شریکه سره په هماهنګۍ سره په مرکز او په ولایتو کې وکولی شي د کورونا د ویروس د مهار کولو په رابطه خپله لازمه استراتیژي جوړه کړي او د خپل اقدامات وکړي. دویمه نقطه څرنګه چې کورونا یو نوې پدیده ده باید نوي مسلکي متخصصین نرسان او خدماتي پرسونل ورته ونیول شي هغو ته ټریننګ ورکړل شي او په مرکز او په ولایاتو کې نظر په دې چې په کوم ځای کې کوم نوی روغتیایي مرکز ته ضرورت دی هغه مراکز ورته ایجاد شي او د دوی نه کار واخیستل شي. خو یو نقطې ته باید پام وي چې موجوده روغتیایي سیستم دو باید خراب نه کړي او د دې موجوده روغتیایي سیستم نه پرسونل باید نورو مراکزو ته خدمتي نه کړي ځکه دا سیستم باید ثابت پاتې شي تر څو روغتیایي نورو خدماتو کې مشکل ځنډ پېښ نه شي. دریمه نقطه د هغو مراکزو په نښه کول لا د مخه باید په نښه شي که چیرې واقعیات زیاتیږي او بیا که دولت وکولی شي د هغې مراکزو نه استفاده وکړي لکه تعمیرونه چې د دولت کوم خالي تعمیرونه دي لیلیې دي هوټلونه دي کوم چې په آینده کې دوی ته لاسرسی ورته ولري او په هغې کې باید نور مراکز د ناروغانو د تداوی په خاطر که واقعیت زیاتیږي ترې استفاده وشي. څلورمه نقطه د داسې یو میکانیزم پیاده کول پکار دی چې مشکوکو واقعیاتو ته باید لاسرسی وشي او هغه پیدا شي. پنځمه نقطه باید د تایید شوي ناروغان چې کوم یو پیدا کیږي هغه باید تجرید شي هغه باید قرنطین ته راوستل شي د نورو ناروغانو نه باید جدا شي او د هغوی تداوی زر تر زره شروع شي. شپږمه نقطه د لا زیاتو تشخیصي معایناتو لپاره زموږ باید د لابراتوارونو ظرفیت پورته لاړ شي که چیرې په داخل د مملکت کې امکانات نه لرو دا فتن د بهر مملکتو سره موږ کوم چې د لابراتوارونو ستاندرد کمپنۍ د قراردادو سره وکړو سایر لابراتوارونه راوړو تر څو د فعلا د 100 او 200 ټیسټونو ظرفیت موږ لرو دغه حد اقل تر 0 یا 2000 ټیسټونو پورې باید پورته لاړ شي. او آخري نقطه چې هغه ډیره مهمه ده د ټولو سکتورونو ترمنځ هماهنګي ده حج اوقاف د امنیت سکتور د معارف سکتور باید د عامه روغتیا وزارت سره قدم په قدم باندې یو ځای حرکت وکړي او خلکو ته روغتیایي پیغامونه ورسوي خلک د قرنطین اصولو او د دولت قوانینو ته پابند پرېښودل شي او تر څو ځکه چې یوازې د عامه روغتیا وزارت نشي کولی په تنهایي سره دغه مبارزه مخته یوسي. ډاکټر صاحب ډېرې مننه